الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. صلى وسلم على النبي الأمين. لهر څه نه مخکې تاسې د معارف تلویزیون قدرمنو کارمندانو او د تاسې د تلویزیون له لارې ټولو قدرمنو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیا د اسد څلېرستمه ورځ چې هغه د موږ او تاسې لپاره د ویاړ او افتخار ډکه ورځ ده او الله جل جلاله په دغه ورځ د افغانستان مسلمان قهرمان او مجاهد ملت ته خپلواکي او ازادي نصیب کړه. نو د دغه ازادۍ یا د دغه خپلواکۍ مبارکي په لومړي قدم کې علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ته هغوی ته تقدیموم او په دوهم قدم کې د افغانستان ټول ملت ته د دغه خپلواکۍ او ازادۍ مبارکي وایم. په جمله کې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د الله جل جلاله دغه ازادي او خپلواکي د افغانانو نیکه او مبارک کړي. ازادي دا د الله جل جلاله یو لوی نعمت ده چې دغه نعمت الله جل جلاله صرف او صرف په ننني عصر کې د افغانستان مجاهد ملت ته الله جل جلاله ورکړی او ورته نصیب کړی ده. په نړۍ کې هیڅ ملت او هیڅ هیواد داسې نسته چې هغوی خپلواک او آزاد ژوند ولري څرنګه چې د افغانستان ملت د ډیرو لویو قربانیو په ورکولو سره په یوه اتفاق یوه اتحاد د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هغوی له فرامینو نه کاملا اطاعت وکړل او 20 کاله کم زیات خپل مقدس جهاد ته ادامه ورکړه. په بدل کې الله رب العزت موږ او تاسې ته دغه لوی انعام او اعزاز د ازادۍ را په برخه کړ. د دغه انعام شکرانګي په موږ او تاسې لازم او ضرور ده په ټول ملت په ټولو مسلمانانو باندې، خاص کر په د افغانستان په ملت باندې چې موږ او تاسې په د خپل هیواد کې له نن نه تقریبا 29 کاله مخکې دلته موږ یو اسلامي شرعي نظام درلود چې هغه اسلامي نظام حاکم و. د هغه نظام رهبري د اسلامي امارت بانی علی قدر امیر المؤمنین رحمه الله هغوی کوله. خو د نړۍ کفارو چې ولیدل چې افغانانو دلته یو اسلامي نظام جوړ کړی، اسلامي حکومت ده، په رأس کې علماء کرام قرار لري او د مسلمانانو ژوند د افغان ملت ژوند هغه د امن او امان په فضا کې تیریږي، نو کفارو دا نه غوښتل چې په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم او اسلامي نظام او شرعي نظام هغه نافذ وي. بهانې او دهانې جوړولې تر دې پورې چې د افغانستان په پاکه او مقدسه خاوره دوی یرغل وکړي. بالاخره کفارو یرغل وکړل چې امریکا یې په رأس کې وه او د ناټو هیوادونه ورسره وو. روس او امریکا په ټول تاریخ کې داسې یو کار نه ده کړی چې هغوی یو اتفاق سوي. خو کله چې په افغانستان باندې امریکایانو یرغل کول، ناټو په شمول د روس او په شمول د دغو نورو په نوم اسلامي هیوادونو
دا ټولو له امریکایانو سره لاس ورکړل، هغوی ته لارې ورکړې، یا د هوا له لارې یا د ځمکې له لارې. امریکایان یرغلګر هغه دلته راورسېدل، هغه اسلامي امارات سقوط وکړل او اشغالګرو زموږ پاکه خاوره اشغال کړله. ولله الحمد، علی قدر امیر المؤمنین رحمه الله په همغه وخت کې هم چې هغه اسلامي حکومت د اسلامي امارت تر چتر لاندې چې موږ یو نظام درلود هغه سقوط وکړل، بیا یې هم خپل مقدس جهاد ته ادامه ورکړه. د افغانستان ملت ته یې غږ وکړ چې تاسې ته به په تاریخ کې معلومه وي چې یرغلګرو بار بار د افغانستان په پاکه خاوره باندې یرغل کړی ده. د افغانستان مجاهد او قهرمان ملت د خپل خاورې او خپل دین نه دفاع کړې ده او غاښ ماتونکي جوابونه یې ورکړي. همغه و چې د علی قدر امیر المؤمنین رحمه الله دغه امر او حکم ته ټولو افغانانو لبیک وویل او د کفارو سره خپل مقدس جهاد شروع. دا سلسله جهادي روانه وه چې په دې کې ډېر تکالیف افغانانو ته ورسېدل. په شهادتونو، په زخمونو، په بندیخانو باندې صبر وکړل. د همدغو قربانیو په بدل کې د همدغه اتفاق او اتحاد چې افغانانو وکړل، د دې په بدل کې الله جل جلاله موږ او تاسې ته یو لوی نعمت راکړ چې هغه خپلواکي او ازادي د افغانستان ده. نو اوس د موږ هر وګړی د افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت په هغه باندې دا لازم او ضروري ده، بلکې فرض او واجب ده پې چې د خپل علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هغوی له فرامینو نه به پوره اطاعت کوو لکه څنګه هم چې مخکې کړی ده. دا به په مسؤلینو او په ملت باندې هغه کومه شکرانګي چې په موږ لازم او ضروري ده، دغه شکرانګي ده چې موږ د خپل امیر علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هغوی اطاعت وکړو او مسؤلین باید داسې شکرانګي وکړي چې د دغه مظلوم ملت خدمت په ډیر او اخلاص سره او په دې ادا کړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او په دې ملت باندې شفقت او ترحم وکړي. ځکه چې موږ تقریبا کال مخکې لله الحمد زما شخصا خپله او د 4 ولایاتو د معارف رئیس صاحبان د موږ ملاقات وسو له علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله سره چې هغوی موږ ته هغه خپل هدایات او کومې توصیې چې به هغه یې راته وفرمایلې، خو ډېر اصرار او تاکید یې په دې کول چې په دې ملت باندې به شفقت او ترحم کوئ او په دې ملت کې به تاسې داسې نه کوئ چې په خپلو دفترو کې یې سیګانو ته کښېنئ، لرې لرې پرتو ساحو او سیمو ته لاړ شئ. چون چې موږ د معارف په بخش کې مسؤلیت لرو، نو لرې پرتو ساحو ته به وایي ولاړ شئ، وبه ګورئ چې دغه د افغانستان ملت په کوم ځای کې مکتب او مدرسې ته ضرورت لري، تعلیمي مراکزو ته ضرورت لري، تاسې یې جای تشخیص انتخاب کوئ، ما ته وایي پیشنهاد وکئ، مالی امکانات هغه به ټول درته برابروم انشاءالله العزیز. نو بناء د اسد 40مه دا د ویاړ او افتخار نه ډکه ورځ ده، خصوصا د موږ او تاسې لپاره، یعنی د افغانانو لپاره په جمله کې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دا یوه د ویاړ او افتخار ورځ ده. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې الله جل جلاله موږ ته خپلواکي او ازادي نصیب کړه.